په امازان او شاپیفای باندې سیزونه خرڅول غواړئ تاسو ته پته چې کله تاسو په امازان یا شاپیفای باندې سیزونه خرڅوي یا ډراپ شپینګ هم کوئ د هغې دپاره ډېر زیات محنت ضرورت وي بل د هغې دپاره کورسز کول غواړي بل د هغې دپاره انویسټمنټ هم په بعضې ځای کې چې دی هغه په کار راځي انویسټمنټ بغیر نه کیږي په نن ویډیو کې درته داسې یو اسانه طریقه ښیم چې دا د امازان او شاپیفای نه زر برخې اسانه طریقه ده او که تاسو په دې طریقه باندې سیزونه نشئ خرڅولی بیا ظاهره خبره ده چې تاسو امازان او شاپیفای باندې بالکل محنت په هغې باندې مه کوئ خپل وخت مه ضایع کوئ دا یو ډېر زیاته اسانه طریقه ده په دې کې تاسو کولی شئ چې د پردي پروډکټ خرڅ کړئ که تاسو ته چا باندې څه شی خرڅ کړو او هغه وانغېست هلته یې ریسیو نه کړو واپس راغی نو تاوان هم په تا باندې نشته بله طریقه دا ده چې تا به یو چا باندې څیز خرڅ کړو نو هغه به تا ته اول پیسې نه رالیږي خو اول به هغه پروډکټ هغه کس ته کمپنۍ والا لیږي هلته چې هغه ریسیو کړو نو هله به هغه هلته پیسې ورکوي نو هغې نه بیا ستاسو کمیشن چې دی هغه تاسو ته میلاویږي یعنې یو سړی که اوس مثال په طور څیز اخلي نو هغه ته دا یره هم نشته چې زما پیسې به سر وخوري دا کم اپلیکیشن دی او په څه طریقه استعمالولی شي نن ویډیو کې درته ښیم آی ډي فالو کړئ دا ویډیو ځان سره خامخا سیو کړئ چې هیره درنه نه شي د ټول نول به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته او په پلی سټور کې به سرچ کړئ مرکز چې کله تاسو مرکز سرچ کړئ دا یو اپلیکیشن به تاسو ته راشي سمپلی دا ډاونلوډ کړئ خپل موبایل ته چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ بیا تاسو ته داسې انټرفیس راځي او کولاو کوي تاسو به خپل موبایل نمبر چې دی هغه دې کې ورکړئ چې کله موبایل نمبر ورکړو بیا په نیکسټ باندې کلیک کړئ ستاسو موبایل ته چې دی هغه به کوډ راشي هغه کوډ به ورکړئ نو په دې کې ستاسو اکاونټ هم جوړ شو په شاپیفای او امازان کې اکاونټ جوړول لپاره هم ډېر زیات غټ پروسس دي ډېرې غټې قصې دي خو په دې کې اټومیټک ستاسو اکاونټ چې دی هغه جوړ شو اوس تاسو نه څه انفارمیشن غواړي هغه دې ته ورکوي مثال په طور باندې تاسو میل یې تاسو ایج څونه عمر درمیان کې دی دغه شان تاسو ګورئ په ډن باندې کلیک کړئ صحیح ده بیا دغه شان تاسو ته طریقې ښیي چې تاسو څیزونه څنګه خرڅ کړئ یا نه نو دا به زه سکیپ کړم ستاسو اکاونټ چې دی هغه تیار شو اوس دلته کې تاسو خپل بزنس ډیټیل هم ایډ کولی شئ دلته کې تاسو کلیک کړئ دلته کې بزنس نیم ایډ کړئ چې ستا دا پروډکټ په څه نوم باندې لاړ شي یو خبره بله ښه خبره یاد وساتئ چې کله هم یو پروډکټ تاسو خرڅ کو تاسو به دلته کې ایډرس واچوئ زه تاسو ته طریقه ښیم نو تاسو چې کله هم هغه پروډکټ هغه کس ته لاړ نو ستاسو په نوم به ځي د دې ایپ په نوم به نه ځي باقاعده چې تاسو دې کې څه نوم لیکلی هغه نوم به لیکي مثال په طور زه ولیکم چې حسین علي یا تاسو د کمپنۍ نوم لیکلی شي چې تاسو کوم څیزونه خرڅوئ هغې مطابق صحیح شو دغه شانتي ایډرس هم په دې کې تاسو خپل ایډ کولی شئ نارمل ایډرس صحیح شو ښه اوس دا دې کې تاسو چې دی هغه ټول هر څه وشو بیا دلته کې تاسو میرا پراپرټ باندې کلیک کړئ دلته کې بس تاسو هغه پراپرټ ټول شو کوي چې تاسو تر اوسه پورې څونه پیسې ګټلې دي نو هغه بیا تاسو ته دې کې شو کوي اوس تاسو څیزونه څنګه خرڅ کړئ د هغې طریقه ته ښیم سمپلي دلته کې راشئ دلته کې تاسو ته د زرو نه زیات څیزونه میلاویږي چې هغه تاسو خرڅ کولی شئ ما هم داسې زنانې لیدلي دي چې هغو په وټساپ باندې ګروپ جوړ کړي دي د خپل کلي ګاونډ زنانې چې دي هغې پای کې ایډ کړي دي پای کې مختلف څیزونو تصویران ورکوي او کله چې هغه وایي چې دا موږ له راوغواړه نو بس دلته کې خپل ایډرس ورکړي او هغه څیز ولا راوغواړي ورکړي ولا یا که بل بهر ځای کې هم څوک دا تاسو هغه ته هم لیږلی شئ ډېره زیاته اسانه طریقه ده مثال په طور دلته کې خو ډېر زیات څیزونه دي د زرو نه زیات څیزونه ما تاسو ته پروډکټ دي او تاسو یو نیچ هم سلیکټ کولی شئ او نور هم شئ مثال په طور باندې دلته کې دا یو پرس دی زما خوښ دا پرس چې دا 2555 روپۍ باندې دی صحیح ده زه غواړم چې په دې کې زما 400 روپۍ زما ګټه وشي صحیح ده اسانه طریقه ده زه به سمپلي اول په کاپي ډیټیل باندې کلیک کړم په واتساپ باندې به د دې را ډیټیل خلکو سره شیر کړم یا فیسبوک مارکیټ پلیس کې به د پکچر هر شی کاپي ډیټیل چې وځي یا ډاونلوډ باندې کلیک کړئ دې کې ټول ډیټیل تاسو ته اتوماتیک ډاونلوډ کیږي لکه مثال په تور باندې تصویر شو یا نور ډیټیل چې صحیح خو ریټ نه علاوه ځکه چې ریټ به ته په خپله مرضي باندې لګې اوس دلته کې دي 2555 روپۍ نو ته به هلته کې داسې کار وکړې هلته به ته 3000 روپۍ ولیکې چې په 3000 روپۍ به داسې ستا ته میلاو شي په واتساپ باندې شیر کړه یا ګروپس جوړ کړه یا په فیسبوک کې شیر کړه یا ټیک ټاک کې ویډیوګانې شروع کړه پې مارکیټینګ یې کوه وایي دا څیز دی په دومره روپۍ خرڅومه تاسو بوسټینګ هم په دې باندې کولی شئ نو هغې لپاره انشاءالله را روان کورسز کې به زه تاسو ته وښیم چې د دې هغه سیلینګ تاسو د دې کیپیسټي څنګه زیاتولی شئ چې تاسو ته ډېر زیات اډر راشي نو هغه به انشاءالله زه تاسو ته را روان روزو کې وښیم خو اوس دې کې درته سمپل ښیم صحیح ده نو سمپل داسې انټرفیس راځي تا ډاونلوډ کړه ډیټیل یا دې کاپي کړه په واتساپ فیسبوک دا تصویرانو سره تا شیر کړه ریټ به ورسره هلته 3.5 ولیکي یا 3 ولیکي صحیح ده اول لږ زیاته ګټه مه کوئ چې د خلکو په تا باندې ټرسټ پیدا شي بیا چې کله تاسو هلته کې تاسو ته اډر راغی نو تاسو به هغه کس ته ووایئ چې ته خپل ماته ایډرس راکړه ته کوم ځای کې اوسېږي نو چې هغه تاسو ته خپل ایډرس راکړي نو سمپلي راشئ دې ایپ ته دلته کې پلیس اډر باندې کلیک کړئ ډېر اسانه طریقه ده صحیح ده دلته کې خپل مارجن ولیکئ پراپرټ ولیکئ لکه مثال په طور دلته په 2555 دی او تاسو هغه ته 3000 ویلي او 125 به ډیلیوري چارجز دي مثال په طور 4.5 روپۍ چې دي هغه ما نورې ولیکلي او یو 125 روپۍ چې دي هغه ډیلیوري چارجز دي دا 4.5 روپۍ زما ګټه ده صحیح ده نو زه به دلته کې په اډر ناو باندې کلیک کړم بیا به دلته کې زه هغه کس ډیټیل واچوم د هغه موبایل
موبایل نمبر دا ټول ډیټیل به زه د هغه واچوم چې کله ما د هغه ډیټیل دلته کې واچول نو داسې چې هغه ته شفت شي په 2 ورځو کې به دنده یا 3 څلور ورځو کې بعضې کیسز کې تللی شي هغه ته به داسې ورسي بیا به هغه هلته پیسې ورکړي چې کله پیسې ورکړي ډي ایپ ته پیسې لاړې شي هغه به ستاسو د 3,500 روپۍ چې دی ما تاسو ته خو آپ کا پرافټ پای کې به دغه 3,500 روپۍ ستا ایډ دا ډراپ شپینګ چې ډېر زیات اسان دی که تاسو دا نشئ کولی ما ته پته ده چې تاسو د دنیا یو ډراپ شپینګ هم نشئ کولی نو انشاءالله را روانو ویډیوز کې به تاسو ته د دې نور هم طریقې راوښیم چې تاسو خپل سیل څنګه زیاتولی شئ داسې ټپس به تاسو ته وښیم چې تاسو په دې باندې 50-60,000 روپۍ ورځ چې د هغه پټې سترګې ګټلی شئ روز هم ګټلی شئ او میاشت خو 50-60,000 روپۍ به دې باندې ګپ شپ دی که تاسو خپل کور کلي کې سیلینګ شروع کړئ نو هغه هم ډېر په اسان سره کېږي هغه شان ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ آی ډي ضرور فالو